وورغم جنې سو مصری دی ډېر درد منې سو مصری دی سلیم الله مومند بیا درته لیکنا دا د یوسف وګو یارانو خایستا 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 ګلانو پیغام جنیات درته لیکم ډېر په مینا زموږ د کلي څو کسانو لکه ګلونه د ریحانو بس اچنکي رانه واخیستل لاسونه واړه د یو کلي کسانو ټول رونه تلانو مرګي په ځواني یوړله شیرینا پس غم جنای لکا دا زکا خافا زمونږ شپه دا چې په فني دنیای بند شول دیدنونه یو ګران عبدالرشید جانانو بل ورسره محمد ضیاو عبدالباغیس اشنا هم یوړل رخصتونه وسخ کلی ځوانان مرګي فنا کړل تل یې له فني دنیا جدا کړل هو تل یې له فني دنیا جدا وای وای سخ کلی ځوانان مرګي فنا کړل تل یې له فني دنیا جدا کړل تل یې له فني دنیا جدا کړل وای عبدالباعث چې جدا شوي لکورو کلی چې فنا شوي په حبیب خان باندې دې جوړ کړل لوی غمونه محمد ورته یادېږي د زخمي زړه نه هېرېږي رحیم الله در پسې ډېر کړي ارمانونه ودا رحمت ګل دسترګو تورا هم سجد خان د زړه ټکورا عبدالرشید خلق تا ډېر یادوینا شاهد محمود ډېر په افغان دی سید حمزه هم پریشان دی سید نعمت الله هم ډېر کوي سوچونه وای ورته یادېږي خپل یاران ښکلي ګلونه د ریحان ورلا په کلي ژوندون خوند ورکوینا زر شم رحیم الله جانان ور سره خوا کې حبیب خان پدې یارانو پسې ډېر جړلې دینا وای دغه یو څو کړی مصری دی ډېر غم جنې او خوږې دی د مې ملګرو په اسرار لیکل دینا فانی دنیا فانی جهان دی پس مرګ همرا روان دی انسان مکړه پکې بیا تکبرنا وای مرګ را درومي په هر آن لدی دنیا بد کړي فان بیا با مدام لدی
دنیا ورکشي مینا گرانا تا مرگ نمخ کی تا دغا غاگ نمخ کی انسان وکړه په دنیا نیک عملونه ورحم الله په فرمایش هم حبیب خان په فرمایش ګران آشنا تاسو مصر راغلی دینا خایستا आवाज اسمت جرار ور سره ګران زبیر حق سار سلیم الله مومن مصری پر خوان کوینا وای قدم مصری د چا پکار وی و قدم مصری د چا پکار وی په بان ګل کې بحق سار سټوډیو کې وینا سخلی زوانان مرگی فنا کړل تلی لا فنی دنیا فنا کړل هو تلی لا فنی دنیا فنا وای سخلی زوانان مرگی فنا کړل تلی لا فنی دنیا فنا کړل تلی لا فنی دنیا فنا کړل تلی لا فنی دنیا فنا کړل